او غر د پاسه وختو او 10-15 کورونه وو، 10-15 کورونه وو، غرونه وو. نو کټ یې راوویستو بار زه کېنولم. نو ما ګیر چاپېره وکتل، ما سوچ وکړو یار د ځنګل بیابان کې یو ماشوم پیدا کېږي او هغه بدر منیر جوړېږي او څومره اوچت شهرت، ډېر ملنګ انسان و، خاکسار انسان و. غریبانانو سره به هم کېناستو، مزدورانو سره به هم کېناستو، پالشانو سره به هم کېناستو او یو روټۍ به یې خوړله او ګپې شپې به ورسره ډګولې. د شاهرخ خان نیکه چې و که نه، هغه د سرینګر یو کلی دی، هلته نه پېښور ته راغلی و، د 14 کالو د نیکه. بسم الله الرحمن الرحیم. بدر صاحب سره زما پهله ملاقات چې و 1970 کې و. 1970 کې د اوربل پښتو فلم شروع شو، نو دی د کراچۍ نه شوټینګ ته راغو. نو زما د سره پهله ملاقات وشو. نو زه زما نوم تپوس وکړو، بیا ماته وویل چې ته د کوم ځای یې؟ نو ما ورته ویل زه بشیر احمد مې نوم دی، خو جعفري باندې مشهور یم او د پېښور د رامداس بازار یم. نو پهله ورځ نه چې دوستي شروع شوه نو تر آخره پورې ډېر خوږ دوست و. سوات کې مدین کې یو ځای دی بره په غر باندې، شاګرام. د ده والد صاحب امام و، د جومات امام و، 80 کاله امامتي کړې ده او ډېر نیک انسان و. سید یعقوب شاه او میاں یعقوب شاه میاں یعقوب شاه. نو دا د امام صاحب زوی و. یو ورځ د کلي ته بوتلی وم او غر د پاسه وختو، یو 10-15 کورونه وو، 10-15 کورونه وو، غرونه وو. نو کټ یې راوویستو بار زه کېنولم. نو ما ګیر چاپېره وکتل، ما سوچ وکړو یار د ځنګل بیابان کې یو ماشوم پیدا کېږي او هغه بدر منیر جوړېږي او څومره اوچت شهرت. نو بدر منیر ډېر شهرت و، دنیا لحاظ سره، فلمي لحاظ سره ډېر شهرت او عزت و. خو شهرت او دولت او عزت چې چاته ملاو شي نو هغه ډېر مغروره کېږي، تکبر پکې راشي. خو ده کې بالکل تکبر نه و، غرور پکې نه و. ډېر ملنګ انسان و، خاکسار انسان و. غریبانانو سره به هم کېناستو، مزدورانو سره به هم کېناستو، پالشانو سره به هم کېناستو او یو روټۍ به یې خوړله او ګپې شپې به ورسره ډګولې او ښه انسان و. او بس د نورو خلکو سره مطلب دی چې ډېر ښه وخت تېرولو، ټولو سره مینه محبت کوله. او بس د هغه په نصیب کې دا فلمي دنیا وه، نو بس هغه کار کولو. بیا آخري کې غریب فالج والو او فالج کې غریب هغه ناجوړه شو او بس بیا مرګ خو حق دی، ټوله دنیا مري، هر څوک به مري او دا فاني دنیا دا مسافرخانه ده. دې دنیا نه هغه رخصت شو. دعاګانې ورته کوو، تاسو هم ورته دعاګانې کوئ چې الله تعالی دې د هغه ګناهونه معاف کړي. السلام علیکم ملګرو. لاهور کې یو 26 اپریل کال 2023 مقبرې ته راغلي وو. په دې مقبره کې د ډېرو هنرمندانو، د ډېرو اداکارانو سلي دي او قبرونه دي. خو چې په دې ډومبي نمبر ګیټ راننوځي نو په دې کې ډومبی قبر د پښتو فلمونو د نامور اداکار ارواحات بدر منیر دی. نو په ګور دی نور وي، دا د بدر منیر قبر دی او سره خوا کې چې دی نو بیا د ده د کور ودانې قبر دی. دعا دپاره راغلي، دعا به تاسو هم کوئ، موږ به هم کوو. الله دې په قبر د نورونو باران راووروي. او شیرخان را روان دی، شیرخان به بیا که خیر موږ سره دلته د نیمې قبر دی او ورسره نور په دې هدیره کې د اداکارانو د اداکاراو قبرونه دي. انشاءالله دا هم تاسو ته درښیو. خو دغه د بدر منیر قبر دی او دعا به وکړو چې بدر منیر دی ورسره خوا کې د دې دا بیبي ده او بیا په دې قبرستان کې چې نور څومره د فلمي دنیا اداکارانې دي او ورسره نور عام خلک دي، دا ټول د خدای پاک وبخښي. په دې کې د
هغه تالش قبر دی، د ننا قبر دی، د نیمي قبر دی، نگینه خانم وسره نور ډېر اداکاران او اداکارانې دي د هغوی سلې پکې دي. نو دعا به وکړو چې دې ټول له خدای پاک په جنت الفردوس کې ځای ورکړي. صوفي صاحب هلته یو کامیډین دی شهنشاه فریدی، هغه ما ته وایي چې صوفي صاحب سره د شاهرخ خان یو تصویر و. تا ته دا تپوس وکړو چې دا تصویر دې کله ویستی او دا شاهرخ خان راغلی او ستا ورسره ملاقات داسې چل دی چې د شاهرخ خان نیکه چې و که نه، هغه د سرینګر یو کلی دی، هلته نه پېښور ته راغلی او د 14 کالو د نیکه. نو پېښور کې کیسهخانې سره شاه ولی کتال یو ماله ده، د هغه نیکه دلته یو دکان کې نوکر شو، د 14 کالو هلکو نوکر شو او ټول عمر بیا هغه پېښور کې تیر کو. بیا هغه واده وکړو، واده کې د هغه 2-3 زامن وو او یو زوی تاج محمد خان و، د شاهرخ خان پلار و، او یو غلام محمد خان و، ګاما بانسا والا ډېر مشهور سړی هغه. نو دا بیا د سیاسي اختلاف کې د هغه والد صاحب چې و، شاهرخ خان والد صاحب تاج محمد خان، هغه نیشنل پارټۍ کې و، مسلم لیگ سره نه لګېدو. نو کله چې خان عبدالقیوم خان وزیر اعلی شو، نو بعد د وزیر اعلی خان عبدالوهاب خان نه وتښتېدو او تاج محمد خان لاړو انډیا ته لاړو. انډیا ته چې لاړو هلته هغه یو وکیله ښځه وه فاطمه، د بنګلور مسلمان ښځه وه، هغه وکیله وه، هغه سره واده وکړو. چې واده یې وکړو نو بیا یو لورې پیدا شوه او بیا 2 کاله پس شاهرخ خان پیدا شو. شاهرخ خان بیا انډیا کې پیدا شوی دی، آب پلار سره به راتلو، د پېښور ته به راتلو، شاه ولی کتال ته به راتلو، تر سره به ټولو سره کزن مزن سره به میلاوېدو. نو پلار سره به کله کله راتلو. دا بچپن نه د شاهرخ خان ډرامو سره شوق و. نو ما به دا ډرامې مرامې سکولونو کې کالجونو کې ډرامې مرامې کولې. نو د هغه تره و، هغه د اداکارۍ ډېر شوق لرلو که نه. نو بس کله کله ملاقات کېدو، خو ما یو عام هلک و، د چا تصور خیال هم نه و چې دی به د انډیا شاهرخ خان جوړېږي، یو معمولي هلک و. نو هغه زمانه کې بس فوټوان موټوان خو مونږ به ایستله. نو بس بیا چې پلار یې تقریبا 1990 کې د پلار هم مړ شو او بیا وروسته مور یې مړه شوه. نو پلار او مور یې چې مړه شو، نو بیا د یو فلم ورته ملاو شو، دل آشنا ہے. دل آشنا کامیاب نه شو، بیا ډر یو فلم کې دی کامیاب شو. هغه ډر نه بس بیا د شاهرخ خان ډېر زیات مشهور شو. دی چې هندوستان ته تللی دی، بیا خو چې ته نه دی راغلی، تاسې ملاقات خو سره نه دی شوی؟ دا مخکې شوی، مخکې به راتلو پلار سره که نه، د 14 کالو و، 15 کالو. بیا پلار مړ شو، چې پلار یې مړ شو نو بیا دی رانغی. سن 84 نه پس دی پېښور ته نه دی راغلی. دلیپ کمار سره ستاسو ملاقات شوی دی؟ دلیپ کمار سره زما پېښور ته راغلی و. یونیورسټي ټاون کې مومن خان یو ډېر مالداره سړی دی، هغه دعوت کړی و. نو امان زمونږ یو فلم سټار دی، امان او ما دلیپ کمار سره په یو ټیبل روټۍ هم خوړلې ده او دلیپ کمار سره ډېر ګپ شپ هم لګولی و. هغه انکو ژبه کې خبرې کوي، هغه د پېښور انکو زبان والا او دومره زبردسته انکو به یې ویله چې زه حیران شوم چې یار د ده ټول عمر په هندوستان کې تیر شو، خو دته انکو ډېره کلکه انکو راځي. نو ما ترې تپوس وکړو چې دا انکو تا نه هېره شوې نه ده، دا ولې؟ وایي مونږ چې انډیا ته لاړو د پېښور نه، نو مونږ په کور کې به مور پلار وروڼو سره به ټولو انکو ژبه ویله. نو انکو ژبه به مو ویله، نو ځکه ما ته انکو ما ته دا خو په خټه پښتانه دي که نه؟ دا د پخه غلام سره کلی دی، دا خالصوال دي، خالصوال پښتانه دي، خالصي دي. دا پخه غلام ورته وایي. دا دلته نور خپلوان شته اوس؟ اوس هم پېښور کې ماله خداداد کې د ده خاندان والا خلک شته دی، د ده کور هم شته دی، زوړ کور چې کوم کور کې پیدا شوی و هغه کور هم شته دی.